زه به تا ته یو صورت ښیم په قرآن کې چې هغه په قرآن کې د ټولو صورتونو نه عظیم دی. بیا وی چې الحمدلله رب العالمین هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتیتو. دا وی قرآن عظیم دی چې الله ماله را کړی. خنو بل نوم یې دقه حدیث کې دی السبع المثاني. السبع المثاني دې ته ویلی کېږي یعنی هغه اوه آیتونه چې بار بار لوستلی کېږي. د دې بل نوم دی سورة الحمد. سورة الحمد ولې ورته وایي؟ دا خو معلومه وي په الحمد سره شروع شوی. د دې بل نوم دی سورة الصلاة. سورة الصلاة او الصلاة څه ته وایي؟ لمونځ ته وایي. حدیث کې راځي الله اکبر. دا حدیث امام مسلم راوړی وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی حدیث قدسی دی قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین. ما دا سورة فاتحه د بنده او خپل منځ کې نیمه کړې ده. نو سورة فاتحې ته الصلاة وی مونځ ورته وي. ذکر دې نه بغیر مونځ نه کېږي، نه د امام نه د مقتدي او نه د یوازې مونځ کوونکي. بیا څه وایي ګوره فإذا قال العبد او زه غواړم تاسو په دې کې سوچ وکئ. کله چې بنده ووایي الحمد لله رب العالمین، الله وی زما بنده خو زما حمد وي. کله چې دا بنده وی الرحمن الرحیم، الله وی اثنى علی عبدي، زما دې بنده په ما باندې ثنا وي. او چې کله دی وی مالک یوم الدین، وی مجدنی عبدي، بنده خو زما پاکی او زما شان بیانی. فاذا قال، نو کله چې بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله وی هذا بیني و بین عبدي، دا زما او د بنده په منځ کې ده. ولي ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ولي د الله او د بنده په منځ کې ده؟ نه، وجه دا ده چې دې کې بنده عبادت کوي او د الله یې کوي، نو دا د الله هم دی او د بنده هم دی. تېر شوي ایتونو کې خو صرف د الله خبره وکړه. نو دلته ایاک نعبد و ایاک نستعین، هذا بیني و بین عبدي، الله دا زما او د بنده په منځ کې ده. ځکه چې دغه بنده د الله بندګي کوي، دغه بنده د الله نه مرسته غواړي. بیا ویلي عبدي ما سأل، او زما بنده چې زما نه څه غواړي زه ورله ورکوم. بیا چې کله دی دغه دوه ایتونه ووایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الله رب العزت وی هذا لعبدي، دا زما د بنده دپاره دي. ولعبدي ما سأل، او بنده چې څه غواړي زه ورله ورکوم. سوال زما تاسو نه دا دی ټولو نه، او ځان له به جواب ورکړي خو رښتینی جواب به ورکوئ. اسې یو ورځ تا دا محسوسه کړې ده په منځه کې چې ته چې دا سوره فاتحه وایې الله تعالی جواب درکوي؟ تا چېرته دا محسوسه کړې ده چې ته د الله سره جرګه کې؟ یعنې زه ولاړ یم الحمدلله رب العالمین، او سوچ دا کار زما څنګه شو، تجارت څنګه شو، دا پیسې، دا اوس به چېرته ځو، جومات نه به څنګه وځو، بیا به هلته ځو. یعنې دومره زمونږ سوچ نشتی چې لکه د دې خبرې ګوره الله جواب را کوي. لږ غلی شه سوچ ورته وکړه. ته چې په دې مخلوقاتو کې د یو ګډ چا سره ولاړې او خبره ورته کوې، د هغه په مخ کې بیا تا خو دې خو کولی شي، بل درته هم ووایي لکه په سړیتوب وایي، هغه ستا خبرې جواب درکړي غوږ کېږده. نو چې موږ کمزور مخلوق خالق ته ولاړ یو، دا د مخلوق او د مخلوق خبر هم نه ده، او د هغه رب العزت احسان دی او د هغه عظمت دی چې موږ کمزور لا پکې جواب هم راکوي. دا خو د هغه شان دی، دا شان خو د هغه دی، دا خو زموږ نه دی چې الله راله جواب راکوي. دا شان خو د هغه دی، د عظمت د هغه دی، دا شفقت او مهرباني د هغه ده چې سره د دې چې خالق دی له موږ له پکې جواب راکوي. موږ بیا هسې چل وکړو
موږ ځان مصروفه کو په سوچونو کې، په فکرونو کې او په دنیا کې. څومره بې وفایي کوو موږ. نو سوچ به کوئ، هر را روان مونځ چې تاسو کوئ انشاءالله سهار د مانځه نه، یا که ویتر کوئ یا که تهجد د شپې کوئ، کله چې دې ځله رالې که نه الحمدلله رب العالمین، نو سوچ ورسره وکړه چې ستا رب د دې جواب درکوي. ښه په توجه محسوسوه دا خبره، سوچ کوو په دې جرګه کې. مونږ کې مشکل دا دی چې مونږ تدبر، سوچ او فکر پرېښودی دی.